پوره قصه پکې وکړه د بونیر. پوره قصه بونیر د بونیرانو یو لطیفه وکړه. د بونیر سټرایک پکې راواله د موږ په 4 غنټې په ګاډي کې تیر کړې ګاډي نه راکوشي. یا جنې تا پسې زه چې کم دی د مات پخین نه ګرځم او ته کور کې نه که نه ته چېرته تللی وې ښه سړیه چېرته تللی وم ته پې نه تېرې په پیسو پسې تللی وم تا وختې ونه لیدل چې ما بوقړه په سر کړه راشه که نه دې ښاپېرې ته وګوره ستا بوقړې ته څه ضرورت دی نو ته کومه داسې د کوی کاپ نه راغلي چې ته بوقړه په سر یې یا سړیه موږ پښتانه یو موږ بوقړه کې هر چېرته ځو ښه درته پته ده د وخت نه دقسې یو بس پرې د هغه وخت کې خو بیا سیز وې که نه اوس خو هغه شګڼې نه پاتې که نه ما به درپسې کله نه کله شپېلې مو اوس نشم وادې اوس ته په خوله کې غاښونه نشته دی خو دا راته ووایه چې پیسې دې راوړې که نه ښه سړیه داسې کار وشو چې د دې ځای نه وتمه جو په هغې لار کې چې کوم دی هغه کټر نه سر لره شو پام مې ورته نه و یا سړیه دقسې ورپرېوتمه ورپرېوتم جو بیا خو را سره ټایم نه و دقسې په هغې کپړو کې لاړم هلته کې و کسانو ټولو پوزې پټې کړې وې دقه چل دی ته ما پار ځای کې شرمې که نه ستا نور څه کار نشته بس شرم دی او شرم دی خو زه قیصه راته وکړه څنګه چلو شو پیسې را دې وړې که نه یا سړیه جو چې هلته ورغلم جو هغې لږ ته مې ویلې زموږ دا کار مخکې که موږ چې کوم دی د لرې ځای نه راغلي وو خو جو بس چې کوم دی شګڼه مې په لاس کې ورکړم زموږ دا شیبه ګوره چې څه پکې شته دی او که نه ښه بچی چې شی څنګه وکتو جو ما ته یې ویل چې ستا خو پیسې نشته دی بلاک شوي دي شی دې تش خو شګڼه دې تش دی زوی چې تاسې خفه پاتې شوم ما ویل دا جنۍ واده مو را جوړ کړی و جو هغې له به پکې څه جامه پیزار وکړو خو هغه هم داسې سپېره ده په دقې سپېره کور کې مې ورکړه تا ته مې ویل چې نه یې ورکړه کښېنه بس مازغه مه خرابوه بس دی ښه نور به کیم سره بله پرش آواز وکړه بابوجي آواز وکړه بس جو بس بیا ښه بابوجي هغه آواز څه داسې دی که نه وایي چې پوره قصه پکې وکړه د بونیر. پوره قصه بونیر د بونیرانو یو لطیفه وکړه. د بونیر سټرایک پکې راواله د موږ په 4 غنټې په ګاډي کې تیر کړې ګاډي نه راکوشي. ښه خو زه ورږه جرلنډو خرش پرشته وخم او چرلنډو چېرته روانې اوهو جرلنډو نه متا خو ما ته خپل نوم واغستو اوهو دا خو خرش پرش دی رښتیا زه هم لږ ګډوډ شوی یم سټرایک کې ګیر شوی یم اوهو جرلنډو په هغې کې خو زه هم ګیر شوی یم ابراهیم تاج او مثال خان او روخان هم راسره و په ګاډي کې ورته وده شوي و مړه خرش پرش ستاسو نه د خیر کار چېرته کېږي خو په ناګومان به راتاو شوي وی که نه څنګه پکې راتاو شوی وی نو هغې کې خو د ګاډي نه د کوزېدو ځای هم نو ظالمه تشو امتیاز وچولی یم خرش پرش ستاسو خو ځای غټ دی چاټۍ در سره ده نو دې کې تش امتیاز یې څنګه نشي راځی کولی او خو بس د جرلنډو تنګول مه کوه هغه د